تبرک تا سره زما خبرې پاتې دي یو سړی تا هر ځای کې زما نه ده منلې تبرک ته به سړی او زه ښځه ته سړی یې ته به وکړلم پې ورنه نوځي سړیا ودرېږه نن چې کور ته لاړ شو په تا به زه د اړه سپک کړمه تا یو ځای کې زما نه دي منلې ورته دستې ورکړي راځه وی کار کوم زه سړی خو نه یم بیا هم چې خپل کور ته خلک دي نواز وکړي که څوک شته کور کې ماشاءالله اشتلواتنګه ونه یا ښځې مې بدل زه به کو څه وکړمه السلام علیکم وی خلک ورونه وی کنده سره ما خو ورونه بول خو قمق لیدو چې ودا پراته وي اوس په دې ساس سترګې ورغلې راځي به ستاسو کور ته راغلي یم السلام علیکم څنګه کېږي راځي دا واله بچي دا مې د ګمونه د لاره شلال دې ته ساعت دام سلر وړل الله خوشاله کړه دې په ورته په تا وروړم په باندې لکه نه کې بس څو تبازور کې د مشارع هغه مړي خو پر دې کور دې تا ته وستو ویم سوریا دلته برابر څنګه اخی به یې جوړې ته څنګه شکر دې څنګه را پیښه وکړه ابدا مې اته ما ته تبي راځه چې ور چوډي راځي اوس وی هر کله راشه دا تاسو خپل کور دی خوشاله شي ستړي مې د باندې راټول شو د خپل مور مینه مې د باندې ماته شو مجاله کې دې څه پسله کمزورې بیا ماتم سو دا څه چې مې د تیری درګم شروع کړی دي خلک د خوشاله خبرې وکړي کم بلدر ډیره کمزورې بیا جاړم بس دا خو دې باندې لټي بس دا رس پکې خطا زه د دې لپاره راوستم اما چې څنګه ته به تم خیمه دا راته وایي چې هغه پکې کوم مور به زما په نصیب به د علي کله د مور پلار مینه چرته زما په قسمت کې نه یا بچي دا خبره پرې ده ګوره دا خو د دې خوله دا کې دا خو صرف بانه ګوري یا بچي دا راته وایي چې خطر څه شو هغه چې یو پیره کور وځي کنه بیا به ورته د کوڅې ور نه معلومه چې د کور ته راشي زما به څه پکاري زه به څه خورم څکم خو نه بار ته خبره نشته بچي زه به دې دوکان له ورسم څه چنچور او چپس دغه به راوړم نه ماشومان شته وبلیږم څه چې کوم کو شربت خوشاله شي پرېږده یې دا نن سبا د هر یو سړو دا حال دی زمونږ په خپله کور کې به دقسې ناره نه وره ناستې مودي به چېرته به دیره کې ملګرو سره وخوري او په ما به نارې نه هر د کور سړی بس د قشان کې زه خو زړه خورم چې دا به صرف زه دسې یم بېشرمه ښځه د خپل کورلونه سړونه داسې زړه تور شوي یم چې دا خپل خاونه وځم په څوک بیا به پې شرمېږم د خپل زه کورلونه ورته یو ګوټو به درله راوړم پرېږدي در راځه یو ښځې د خپل په واک کې مې داسې روان د خپل کورلونه به خلکو ته وي نو دا چېرته زما ښه ونه وي ما ویلي چې ما ستا بد کله ویلي دي ستاسو ښځو دا غیبتونه چې کوم دي دا عادت کې ودرېده په پردي کور کې اوس مې شرمې او د خپل کور خلکو بار نه وای ما څه ویلي دي بس این خله را سره ما ته خو به دې جینۍ ځان مین پیل کې خدای یې لور پځې یا بچې ورته شربت به مې کړی و نو په اوبو سکېږي نه پرېږده والې په شربتونو خو تنده نه ماتېږي په اوبو خو تنده ماته شو بیختې د بازار ده لکه پیسې اوسي سجاد نشته دغه خو غوړ د ګوردې د خلکو تازه اوبه نه کې زما را تازه قبولې اوبه را بېرتیانه قبولې دي اوبه سسکې اوسکې وعلیکم سلام کاکاجي بهر راغلی دا څوک دی دا ستا کاکاجي دی دا مې تره دی که نه ولې مورې دا هغه سړی دی هغه ما چې تا ته وي چې زلپور کوم چې دی اوس دې په لاره باندې تنګولم د خولې د پاره که پردی کور ته مونږ راغلی سلو دا ته کیسه اوس په خولې باندې کاڼه کې ده غم مه کوه مقابله زه ګورم ما له ډېره بېعزتي کړې وه زما د عزتۍ تپوس دی سلام خو که که نه تا ته نو چا عقل نه دی ښودلی او زما خیال د مېلمانه دي چې ته په لومبي ځل ولیدل نه هغه خو زه لیدلې یم ما دا مېلمانه خو ما لیدلي دي ورته ووایه خو ته راځې مخې ته دا خبره چېرته راښکاره کړې ناوخته کېږي دلته خو ډېره د عیزه ډکه جینۍ دي خو دا ډېر بې خونده بې غیرته سړی دی خوشي تشي نه دې کم ښکلې غټو پهلوانو خو دا بجلي و نو دا ته بجلې ده دغه نه یادوم په شلق وایي دغه دغونو کې اخلاق یې د سړیتوب نه دي وی د دنیا خلک هغه دي بار بله څه چل دی ولې درته د روښتۍ کوم چې بس موږ کره مېلمانه راشي ته به په دې باندې کوشې
تاسو کارونه کینه کنه چې به مستلې نه زه به کار هغه بولخان اوس ډېر ویم نو بیا به سړي په سړي لاندې اوس دغه پلار ما ته تاج یا ښځې را څه قصې شروع کړي زر کوه هغه بولخان راواله که نه کینه ټیټ کړه ما وه خدایه پاک اوس څوک را نه شي ګینې په سپین طرفه اوس شرمېږم یا ښځې زر کوه ورې د برخطر لره اخلم کور همدغه شان پرېږدي چرګان او څاروي تا سره خو غم نه که نه دا ته ما که سړیتوب وکړه چې اوس مې ته د جینۍ مخکې څه ونه وي ګینې په شرمونو به مې شرمونه پرېږده که نه خو د چمقلق نه دې ونیسم مړه مې که چا به مړه مې که ما پوه که چې پردی کور دی په سړیتوب چې ګینې دا خدای را باندې ماتوي خو ناست به مې روټۍ به خوړلې به که نه خو بیا څه نو تاسو رالې سي زه خو به ستاسو په راتګ پرې نه شم هسې دوی وي څوک به مې یو بل به وینو نه ستا د تر راتګ زمونږ دپاره هم چې وه هم ډوډۍ وه مونږ ماړه شو راځه سړیه دا چې زما هر څه ده که نه تا سره څه غم دی الله من شه په مخه مخه لاړو بچي په مخه مخه السلام علیکم زر کوه راځه ته کېنه څه چل دې کړی دی ګرمي خو دا ګرمۍ سره به ګورو خو چل دې څه کړی دی خو ولې ستا هم رنګونه وختل هغوی مې سار نه شو چې تا ته پته ده نو ما ته ووایه وای نو خدای دې چېرته په سترګو راټول شي یا په سترګو راټول شي د هغې خو زلمې زوی دی د دې مېړه نوم د دې پلار اوسو ته سړی و جینۍ جوړ نه پېژنې واده بجلۍ نیولو سره یې سترګو نظر هم لاړو د ښځې په ارمان باندې به کور ته ورکوشي خو ښځه به درلا نه کمه ستاسو د لاسه خو چې رشته راشي او تا په دې کور کې ووینې زما چټه رشته غوره شوه وی غرقه شوم جوړ زما رشتې له راغلي و خلک واپس لاړل وی څنګه په خوشحالۍ مې تیمون هر څه واغشته چې دوی په کور کې زما رشته نه کېږي لکه زما رشته نشته دی لکه زه مخارې کوم ملې وایي چې زه غرق یم تاسو زما نه زیات غرق شئ ملې د دې حساب کتاب بل څه خدای کوي او دا ستا دا زما دا ستا ودګه ناله مالا پیدا وا دا راته وګورو دا نه نازه کړي په کوڅه کې سکی تا ته ما لا څه خبره ده کوله نازکه وای نو خو درځنه ده ما وکړه د خور جامې وړي د خور لري جامې شرمولې زه خو په ګیله تلو ما ته ماشومه یې که ماشومې چې ته د هغوی کره ورځې زه به ماشومې ما زما ملګرې ده هغه زما نه خور هم ملګرې ده ښه ته خو له ما په ړومبي ځل غواړې چې هلک او جینۍ ملګرې ده او ملګرې ده څه ګډې وړې وې ولې هغه زما نه خور ملګرې او زما هم ملګرې ده زه چې ورکوټ ما به هغې کره لوبې کولې نو زه خو اوس راغټ شوم چا کره به دې لوبې او کولې ته دې بل څه مطلب اخلي خو زما نه خور په شان ده ستا د خور په شان ده ته خو له ما په او ړومبي ته څوک چې ته ما نه تپوس کې د نازکې دا د نازکې نه تپوس وکړه چې زه څوک هغه خپل ډولکي ما نورې ما ته څه نه وایي نو ته څوک چې ته ما ته خبرې کې هغه دله د لاسه خو در سوران دي که نه پوه شوې دا تبلمار د لاسه ایروله ته ما ته دا وایي چې ته هېڅ څوک چې ته ما لاره کې ودرې ته زما د پلار نیکه نه خبره چې ته ما پسې لاره کې اوازونه کې ما له یې خور له جامې شرمولې وې چې نه ورځي ولا چل نه دې کوي کار که نه خپل روغ یې کار روزګار نه کوي همدغه د خویندې لاس ته ناستې خور یې ګنډل کې خلکو له جامې شرموي او وروڼه یې دې سټي دا یې ګټي او وروڼه یې سټي ته هېڅ څوک ایروله دا دې څه کړي دي ښه دا مې څه کړي دا خو دا مې پونې کړې ده دا خو سمه و چې ته پورې کړې سمه چارسدي چارسدي څه خفه نه شي دا مې سره ګپ لګوه دا مې سره ګپ لګوه یو خبره ده کوم مسلم دی یاسینه یو خبره ته کوم که آینده دپاره مې هلته ولیدې نو ځوړند کړی به مې ګورې بلې هغه ستاسو کور دی ته څوک یې ته ما ته دا ووایه زه د هغې منګېتر یم تاسو به یو ته د هغې منګېتر یې نو نازک خدای په سترګو ړنده کړي نو هغه تله تله نو یې ستا په شان په میراثي باندې به وړېده تاسو ګډې وډې ویې لګیایي وایي دا څه کې تا ته زما روالو حق چا درکړی چې ته په ما لاس اوچتې تا ته د هغې حق چا درکړی چې دا د هغوی کره ځي دا هغه خپل رور شته او خپل تار یې شته هغوی به زما نه تپوس کړي ته څوک یې رور یې کم دی رور یې څه دی یا سرې هغه ستا په شان خورې ده نو چې خوا د کورونه ستا په هېڅ کار نشته چې تپوس وکړي نو خو ستا په شان شی دی که نه بس چې هر شی دی ستا په شان ډولکي مار هم نه دی
پیس تا خو کلی قام شرمو ته خو د نرانو په نوم باندې وجي ته ځات نه ته ما پیژنې ډبه چلوه ته ما پیژنې او که ما را باندې ډبه چلو که نه یاد به وساتې ته به څنګه ډب چلې زه به پسې خپل نیکه راولم هله نیکه دې څوک دی ته زما نیکه پیژنې نه څوک دی د کلي خان د خانه ښه ستا په شان به یي که نه زما نیکه چې زما په شان دی زما په شان نر ځوان دی ستا په شان ډولکي مار نه دی پوه شوې موږ په حیا عزت وخت تېر کړی ستا په شان خراب کړه ډولکي مارو ډولکي مارو نور څه خبرې شته وروره نو خېټې ته دې وګوره او ترې دې ویښتو ته او د ښځو پوڼې دې ورته اچولې ده که آینده دپاره مېل ته ولیدې نو ښه به نه وي خپله لاره دې ونیسه او سیده ځه زه ګورم چې ته به څوک یې زما وایي زارو ستا دا نازونه وداګانې خو هم څه عجیبه دي راځه چې سپین پړق ته وګوره خو چې کله سره غرمه شي نو تا ته به خامخا څه ناڅه غم بیګار یاد شي دوی مونږ کره داسې روزانه راځي او ودې لیدل کومه بېعزتي رانه وکړه الله دې دوی تباه او برباد شي نازک یو خبر راته کوم خفه کېږم دا ښځې چې کله په لار روانې که نه نو دوی ګورئ بس خامخا به څه وایي نو خامخا به څه ویمه نو تا ویلې راځه زما داسې دوستانه ده او دوستانه ده او راځه او دوست مې پیدل کړي مبارکۍ نه لاړ شي دا د هغه دوستانه ده وایي ستا قدر ونه کړه یا سره بچي سړی مشي څنګه السلام علیکم وعلیکم السلام خوشحاله شي خیر دې وایي که نه دا خو کور کې دا خو نه ګرځي بار لکه د ستا چرواخې برقه په سر کړې او کله د کلي دې سر ته او کله دې دا خو ډېره پایه عزت کې مونږ ساتو دا خو پټه ده نو دا نه خو به دې ما ته ویلي وکړم چې زما یوه خورم شته یا لورې څنګه یې ښه ښه یم شکر تا څنګه یې طبیعت هم ښه دی ستا ذهن کمزوري شوی دی ته د مرچکي ماما ښځه نه ولې د هغه ښځه یم که نه زه نازکه یم که نه هغه نه تپوس کوه پېژنې زه خو وړه هغوی سره هغه وایي چې دې مړه شوه ته یو دقسې قدر کوي او بیا تره بوتلې هغه څه وخت پس هغوی کره جنګ جګړې وشوې خو مکه یم که نه خو څه وکړمه ډېر ټایم مې هلته تېر کړو نو په کلي کې مې ډېر خلک نه پېژني او میرات الله ښایست هم راکړی دی خلک وایي چې چېرته پېښوری راغلی وایي چې نه ته چې هغه تره د کور رالي بیا هغوی ته بیا هغه دشمني مشمني ورپېښه شوه هغې بیا څه چلو شوه وی زما د سره تېره وي خدایه مکې دنیا ډېره هغه یو تره مې مونږ کره راغلی دی اوسېږي او هغه مشر تره مې تللی د ملکونو پناه شوی دی زما سور صبر و زما دړه اخ الله واورېدو داسې په دشمنۍ واوښتل چې اوس راځي اوس له هغه زوی له ما غواړي وایم خدای دې نه کړي وایي روکوه ستا دپاره خشته خشته کورونه ډېر چې هېڅ ټینشن ونه کړي ښه جمدی یمه بس ودرېدل ما ته د رشتو څه کمي نشته بیا تا څوک نه کوي خبره کوم خره خټکي نښتې دا زه پېژنم لیکن ډېر واده تا وخت د سره پېژنم که نه دا خو نه پېژنې دا ډېر ټوک واده ما سره ټوکه دی لکه زمونږ خو ګاونډي دي که نه زه خو ورته زه به یې مور یې مړه ده زه ورته د خپلو بچو نه کم نه ګورم خوشحاله شي خبره دا چې ده ټیکین دې معامله په ټینګو جو دا روډ دی لږ چې ګډوډ چېرته د په خولې باندې ځان ونه غولې چېرته د په خولې رشته ونه نه هغه دې نه دی هغه عثمان دی الله ته باید چې غلاګان عثمان کوي زما ورور ډېر ښه انسان دی نه لکه دا نه دغه هم نه چې خو یم چېرته دی د ده په خولې باندې چېرته واده ونه کړي بل عرض ما ته پته نه به کړه ده په وشه کې خو ما خرڅوي نه شیطانه ورته کې ته څه خبرې شیطانه خیال ورته نه یې دا اوس ورته څه ویلې غوږ کې پټه ستا صفت مې ورته کوه ځوانې مرګه ستا دا سم ښه انسان دی وي راځي وي چې د کور مالک جینکې او سړي څوک هم ورته څه ووایي چې دوکان نه راله سودا راوړي بیا په منډه وړمه دا مې اکثر مالګې لکه د ماچسو بسې دا مالک تورې جینکونه چېرته کونونه د اختر په بازارونه مړې مورې ته ټوکماره شوې بیا مرچکې ماما څنګه دی هغه ښه دی شکر دی راشئ چېرته راچکر شئ که نه زه رشته ودرېږه بل تپوس ته اوس ځم ګرمي ده بیا بل غزغۍ له م لاړه شم ما خو وي ورځم خو زه بیا به هلته م لاړه شم او تاسو کره به م نو راځه ما سره به کلي چای مې به دې کړې وه نه خوشحاله یو ګوس شربت به دې څښلو په مخه دې ښه الله دې مه مرشکي ماما څنګه دی هغه ښه دی سړکه جخه کوي کار ما روباسي واحده څنګه خبرې لا څوک نه کړې لا دې سره واخده څه غم دی ظالمې هغه ډونې الله دې په تندر ټونې ولګوه ګورې لکه که بله ورځ مې ستا د خولې نه د ټونې دا نوم اورېدو نه به څه نه به دې هغه ټونې بلکې هغه 15 لکه روپۍ
ګاډي خرڅ کا زما پیسو زه به درنه بله ورځ واده شم ما خو پسې نه ګرځې دا دې خرڅ کړه چې ته واخې دستان وکړې راځه مړه مخ پنچر